دا اکثر دا بعضې خلک دی به دا یو ټکی شروع کي چې ګوره حرم کې 20 رکعته تراویح کېږي نو تاسې ولې نه کوئ دا وایي اکثر یې وایي نو موږ ویل چې حرم کې 20 رکعته مني نو هلته خو امین بالجهر ویل کېږي فاتحه هم امام پسې ویلی کېږي هلته رفع الیدین هم کېږي نو هغه مو منع کړه څنګه دا لږ منې او نور نه منې دویم دا دی د حرم همدغه علما دی چې بار جوماتونو کې تراویح کوي یا په مکه کې چې څونه جوماتونه دي په مدینه کې چې څونه دي په سعودي کې چې دي داسې یو جومات وښیوه چې هغې کې 20 رکعته کېږي او کوم چې حرم کې کېږي هغه د دې وجې نه کېږي چې دلته د دې آل سعود مشر پلار چې و شیخ عبدالعزیز رحمه الله هغه چې کله د حرم ونیو نو په دې کې 4 مصلا پراته وي یو د شافعیانو و یو د مالکیانو و یو د احنافو و یو د حنابلو و نو 4 جمع به کېدې تر دې چې کله به یو سړی حنفي او شافعي پسې به ودرېده هلته چې به ولد دوالین که وامین به مونځ کې به ترې راشوي دا زموږ مسله نه ده دا فیصله آل سعود وکړه چې دلته به د هغوی د یو مسله به په یو ځای راجمع کړه او د هغوی د څه مصلحت د وجې نه دا کار یې وکړه نور د سعودي ټولو جوماتونو کې همدغه مکه د څونه جوماتونه دي پکې جده ده ریاض دی قسم دی د ټولو کې وګورئ دغه 8 رکعته کېږي او همدا علما یې بار کوي بل دا دی د لیدلو د نه لیدلو ډېر فرق دی ما خپله حرم مکي کې روژه تېره کړې د اخري 10 په هغې کې دا ترتیب نه یو امام ودرېږي یا 8 رکعته وکړي یا 10 وکړي مخلوق ورسره روان شي هغه ځي بیا بل راشي بل یې وکړي نو که دغسې څوک کوي بلکل دې وکړي او موږ خو چاته ویو نه چې تاسې دغه وکړئ 20 مه کوئ موږ ویو 20 وکړئ خو په قلار یې وکړئ صحیح وکړئ هغه هغوی چې څنګه کوي هغسې وکړئ بلکل څه ممانعت خو نشته دی خو چې دا یو منې نو دا بل به منې هغه ګوره انګریزو دا منهوی منه خو اخوا د سوره جاسیې منهوی منه زموږ مؤمنان بیا معمولي څیز دغه کوي او هغه نور پرېږدي صحیح ده دا به څه منګه ومنو و دغه نور به بیا تاسې منئ که د هغې سره ستاسې بیا څه دښمني ده